بسم الله الرحمن الرحیم. د لالونو قدر د خپرونې درنو مینوالو د خپل قربان نصیب جان نصیب شینواري سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. قدرمندو ملګرو، د ډېر اوږده ځنډ وروسته مو یو ځل بیا دا ښه وګڼله چې د لالونو قدر پیج ته یو ځل بیا دوام ورکړو. نن په خپرونه کې تاسو ته یو بل شاعر در پېژنو. تاسې به یې بهتره پېژنئ هم. دا یو غټ استاد دی او 15 ټولګې هم چاپ کړي دي. نور د تعارف محتاج نه دی. انشاءالله دغه شخصیت چې دی تاسو به ټولو شعرونه هم لوستي، د ده لیکنې به مو لوستي. په لر او بره پښتونخوا کې یو ستر نوم لري. ډېر خوشحاله یم چې نن د دغه شخص سره ناسته لرم. نور به نو دی تاسو ته په خپله ځان در وپېژني. بسم الله الرحمن الرحیم. تر ټولو نه مخکې نصیب جان نصیب صاحب، زه ستاسو د راتګ نه مننه کوم چې تاسو د پښتو ژبې او ادب دپاره زیار وباسئ، کوښښ کوئ او هر ځای کې لیکوال شاعر پسې ګرځئ. زما نوم لکه تاسو چې یادونه کړه، زما نوم مراد دی او تخلص مې لایق دی. د ننګرهار ولایت د مومندرې ولسوالۍ د ډاکې اوسېدونکی یم او فلحال په همدې کلي کې اوسېږم. ډېر ښه. لایق صاحب، که دا راته ووایې چې څومره ټولګې مو تر اوسه چاپ شوي دي او په دغه خپلو ټولګو باندې لنډه رڼا واچوئ چې په کومه برخه کې تاسې ډېر کار کړی. مننه. تر ټولو نه مخکې نصیب جان نصیب صاحب چې د هر شاعر دا خوښه وي، د هغه د ارزو وي چې زما د شعري ټولګه اول چاپ شي. ما هم په 1994 میلادي کال کې یوه شعري ټولګه د شفق په نوم باندې ترتیب کړې وه او هغه وخت ما ترتیب کړله، کمپوز کړې مې وه، خو بیا تر هغه وخت نه تر دې دمه پورې چې ناچاپه پرته ده، اوس هم راسره ده. له هغې نه وروسته بیا زما د دغه پلو رجحان ډېر شو، میلان مې د نثر طرف را واوښته. بیا د ټول نه مخکې زما د حمزه بابا د دې شعر سره ډېر تعلق و، ډېر تړاو و د هغه نثري لیکنو سره. په همدې موخه ما دا وګڼل چې د حمزه بابا په یو شعر باندې زه یوه لیکنه وکړم. مخکې تر دې د حمزه بابا هم یو کتاب شته دی، هغه د خوشحال خټک په یو شعر باندې یو کتاب لیکلی دی. ما بیا هم دا وګڼل چې دا د حمزه بابا د حق زه په خپل ځای کړم او زه هم د ده په یو شعر باندې یو داسې کتاب ولیکلی شم. هغه شعر د حمزه بابا څه په دې ډول و چې عشقه د پوهې نه هم ستا دی اوچت، عشقه د پوهې نه هم ستا دی اوچت، داسې مقام ته رسېدلی یم. ما د حمزه بابا د هغه د صوفیانه افکارو په رڼا کې، د خصوصا د وحدت الوجود د نظریې په رڼا کې ما د هغه د دغه شعر تجزیه وکړله، د هغه د افکارو تجزیه مې وکړله او په همدې موخه مې دغه کتاب په 1989 کال کې ولیکلو. ډېر له دې نه وروسته بیا نصیب جان نصیب صاحب چې ما کومه ټولګه دغه کړله، هغه د ایمل خان بابا په کارنامو باندې وه. هغه ایمل خان بابا د پښتنو یو ستر اتل تېر شوی دی او دلته زموږ د سیمې دی، په شکنور کې مزار دی. هغه مې ولیکل او تقریبا چې 4-5 کاله په دغه تحقیق باندې مې وویستل او هغه کتاب مې د ایمل خان بابا تحقیقي او تنقیدي مطالعه جایزې په نوم باندې هغه هم چاپ کړو. وروسته له هغې نه بیا زما شعري ټولګه وه د خاورې په نوم باندې، د خاورې په نوم هغه شعري ټولګه مې هم چاپ کړله. هغه تقریبا په 92 کې وه. هغه د دې سره په همدغه کال کې بل یوه داسې ټولګه مې وه چې هغه ټول په ټوله ما د خپلې سندرې راټولې کړې وې او هغه یې له مې نوم ورکړ سندریز تصویر. دغه سندریز تصویر کې بیا زما په دې شاعرۍ باندې زما په دغه لیکنه دغه ټولګه باندې ځینې خلکو دا لیکنه وکړه چې دا په افغانستان کې زموږ په نظر چې څومره کتابونه یا مطالعه راځي نو مطالعه کې راځي دا وړومبی کتاب دی چې د یوه شاعر د سندرو ټول په ټوله د هغه سندرې پکې راټولې شوي وي. خو اوس له دې نه مخکې یو بله خبره هم ډېره ضروري ده چې د دې سره سره موږ دلته د شمشاد ادبي بهیر په نوم باندې یوه ټولنه درلوده. د دې نه موږ به د ایمل په نوم باندې یوه مجله هم چلوله چې پرله پسې موږ 8 ګاڼې د هغې چاپ کړلې او بیا د ځینې ستونزو له امله د تعطل ښکار شوله. خو اوس هم د دې کوشش کوو چې انشاءالله دغه مجله بیا روانه کړو او چاپ یې کړو، دا لړۍ بیا شروع کړو. اوس په 1999 کال کې دغه د پښتنو د اصل نسل په اړه د دوی د ریښو په اړه یوه نوې څېړنه ما کړې ده. انشاءالله دا به هم ستاسو په دغه کې راشي، تاسو ته خو مې ډالۍ کړې هم ده. دا د پښتنو د اصل نسل په اړه یوه نوې څېړنه ده، یو نوې پښتانه او لرغوني مهالونه. نو تر اوسه پورې دغه کتابونه دي او ناچاپ هم راسره پراته دي. انشاءالله وخت سره به هغه هم چاپ کېږي که ژوند و. مننه لایق صاحب، الله درته توفیق درکړي د نور خدمت هم. درنو ملګرو، د ښاغلي استاد مراد لایق صاحب په اړه به دومره درته ووایم چې دا یو هغه شخص دی چې
د ځوانۍ نه واخله تر د ننه پورې خپل ویښتان د پښتو د ادب دپاره سپین کړل او لا هم هماغسې ګړندي ګامونه پورته کوي او روان ده. د دې تر څنګ په دغه سیمو کې نور کوم د پښتو د ادب پورې تړلي خدمتونه چې دي هغې دپاره یې هم خپله انرژي په کار اچولې ده. لایق صاحب که یوه پوښتنه بله وکړم، تاسې مخکې یادونه وکړه د ایمل خان د مجلې په اړه. زما او ستا پېژندګلوي د همغې مجلې نه شوې وه، نو هغه وخت کې چې کله ورځپاڼې وې، مجلې وې، د هغې وخت نه راواخله همدغسې پرمختګ وشو. نن چې ناست یو د سوشل میډیا د لارې ستاسې څېره او زموږ او ستاسې دغه غږونه او څېرې ټول لیدونکي ویني. د دې په اړه تاسې څه نظر لرئ؟ څومره پرمختګ شوی دغه کار ښه کار دی؟ تاسو ورته په کوم نظر ګورئ؟ دا خو ډېره ښایسته پوښتنه ده. مخکې به که فکر دې کړی زموږ لیکوالان به هغوی به د رسنیو ته یا ورځپاڼې ته یا مجلې ته ډېره په سختۍ سره لاسرسي کوله، خو اوس تقریبا د هر شخص سره یو خپله رسنۍ په لاس کې ده او د یو څو ثانیو په وخت لګښت لګي نو د ټولې دنیا سره هغه خپله لیکنه شریکولی شي. نو دا اوسنۍ د سوشل میډیا د لارې څومره دغه چې کېږي، خدمت کېږي، څومره پرمختګ چې کېږي، دا یو ښه شګون دی او یو ښه اقدام دی. بلکل مننه لایق صاحب. لایق صاحب ستاسې خدمت نه هېرېدونکی خدمت دی، خو را به شو نور او ستاسې څو اشعار به په لیدونکو باندې واورو. ډېره مننه. د غزل نه مخکې یو څلوریزه ده. مهرباني استاد. یا ستا د ازمیښتونو سلسله ډېره اوږده وه، یا ستا د ازمیښتونو سلسله ډېره اوږده وه، یا ډېره لنډه تنګه مې د خوږ زړه حوصله وه. ډېر ښه. او ما ویل که په دې خاوره د سرو ګلو غوټۍ واشوې، ما ویل که په دې خاوره د سرو ګلو غوټۍ واشوې، خو نه زما د هر پښتون تنه په وینو سره وه. ډېر لوړ دی. دا غزل دی چې لټوم د امن ورکه ځای مې ورک دی، لټوم د امن ورکه ځای مې ورک دی، ای خاونده ستا په ځمکه ځای مې ورک دی. او که څوک څه وایي زه خیر د پښتون غواړم، که څوک څه وایي زه خیر د پښتون غواړم. مننه. که څوک څه وایي زه خیر د پښتون غواړم، نو په دغه سبب ځکه ځای مې ورک دی. مننه. که څوک څه وایي زه خیر د پښتون غواړم، نو په دغه سبب ځکه ځای مې ورک دی. او په هر حال کډه په سر پکې زغلیږم، په هر حال کډه په سر پکې زغلیږم، له کابله تر اټکه ځای مې ورک دی. او نن ملاتړ د پښتونوالي په ملا مات دی، نن ملاتړ د پښتونوالي په ملا مات دی، مرحله ښکاري نازکه ځای مې ورک دی. او هره ساه مې سره لمبه شوله لایقه، هره ساه مې سره لمبه شوله لایقه. مننه. هره ساه مې سره لمبه شوله لایقه، نه مې پلار شته نه عادکه ځای مې ورک دی. غزل دی چې شور دی د پښتون کور کې ناره د لوبه ګرمه ده، شور دی د پښتون کور کې ناره د لوبه ګرمه ده، اور دی جومات دی که حجره د لوبه ګرمه ده. ډېر ښه. او ښکاري په عمل کې تماشبین د نښې منځولي، ښکاري په عمل کې تماشبین د نښې منځولي، او جوړه یې په منګه تماشه ده لوبه ګرمه ده. او دلته هر مقتول د ځان په جرم باندې پوی نه شو، دلته هر مقتول د ځان په جرم باندې پوی نه شو، بس د هر قاتل هم دا کیسه ده لوبه ګرمه ده. او حیف دی چې د وخت نزاکتونه هم بدل شلو، حیف دی چې د وخت نزاکتونه هم بدل شلو، ختمه له تادی هره رشته ده لوبه ګرمه ده. او ځان له ستا لایق د زړه محفل کې په سندرو دی، مننه. ځان له ستا لایق د زړه محفل کې په سندرو دی، شپه د تنهایي بله ډیوه ده لوبه ګرمه. دا یوه دغه د سندره د نصیب جان نصیب صاحب چې زما د نن شاعر رنګ کې د لمبې ګډې کا، زما د نن شاعر رنګ کې د لمبې ګډې کا، ما له نغمې د ازادۍ ولیکه. او چې د شعور په دښمنانو مې ورونه بل شي، د ښایستونو رنګینۍ ولیکه. او دا چې نغمې د خپل حروفو خنجرونه وجني، دا چې نغمې د خپل حروفو خنجرونه وجني، روح د دستور او د سماج خپل قلمونه وجني. زما د نن شاعره تل یو وخت په بیا راوله، د لوی پښتون د ننګ کیسې ولیکه. او دلته ځوانان د ټوپکونو او نشو ښکار شو، دلته ځوانان د ټوپکونو او نشو ښکار شو، دلته بې وخته مینان د تماشو ښکار شو. او زما د نن شاعره دې سپېره سپېره ماحول کې څه د سپرلي او د ښادۍ ولیکه. او دا ژړاګانې د خندا په ښکلي تار وپېره، دا ژړاګانې د خندا په ښکلي تار وپېره، دا ژړاګانې د خندا په ښکلي تار وپېره. او د ژوندون غاړې ته لایقه ورنهار وپېره. زما د نن شاعره سان دې په نغمو واړوه، نورې د زړونو خوشحالۍ ولیکه. ډېر ښه دی شینواري صاحب چې
د ناز په هر انداز کې ښکارېده لکه سندره د ناز په هر د ناز انداز کې او د ناز په هر انداز کې ښکارېده لکه سندره او زما د زړه په راګ کې شوه خوره لکه سندره ډېر ښه. او په یو نظر کتو یې احسانمند د ترنم کړم په یو نظر په یو نظر کتو یې احسانمند د ترنم کړم بل څوک نه وه په خپله وه هغه لکه سندره ډېر لوړ. او په ما چې کیفیت دی د وصال د نغمو خور شو په ما چې کیفیت دی د وصال د نغمو خور شو بیداره شوه په ما کې ولوله لکه سندره ډېر ښه. او چې ته مې ولیدلې نو دا زړه مې په ګډا شو چې ته مې ولیدلې او چې ته مې ولیدلې نو دا زړه مې په ګډا شو یو چغه مې له خولې نه ووته لکه سندره ډېر لوړ. او اخري بیت دی چې لایقه که لفظونه دي غزل غزل خواږه دي لایقه که لفظونه دي غزل غزل خواږه دي. مننه لایقه که لفظونه دي غزل غزل خواږه دي خو دې نه هغه زیاته ده خوږه لکه سندره ډېر زیاته مننه. مننه. د لالونو قدر د خپرونې درنو مینوالو د ښاغلي مراد لایق صاحب په اړه ما تاسو ته مخکې هم وویل چې که د ده په دغه خدمت او په دغه اثارو باندې خبرې خو د غټو استادانو کار دی نو په ورځو ورځو خبرې هم ورباندې کېږي ځکه چې لایق صاحب ډېر ستر خدمت کړی دی او لا هم هماغسې روان دی. نو د نن خپرونه زموږ هم دومره وه تر بلې خپرونې چې بیا ستاسې په درانه خدمت کې حاضرېږم د اوس لپاره درنه اجازه غواړم د لوی او بخښونکي خدای